ځکه تقدیر په یو څو قسمه د یادې کوي. یو تقدیر یومی دی، روزانه تقدیر، کل یوم هو فی شأن، هر ورځ هر وخت الله په یو کار کې دی، دا روزانه تقدیر دی. روزانه زموږ په باره کې نوي څه هغه راځي، کله یو څه، کله بیماری، کله روغ صحت، کله غریبي، دا روزانه. یو تقدیر دی سنوي، یو تقدیر دی سنوي، کال پورا، دا لیلة القدر په شپه کې راځي. د دې لیلة القدر د شپې نه را روان لیلة القدر شپې پورې به د ده ژوند کې څه راځي څه نه راځي ټول الله ملایکو ته ووایي. دریم تقدیر دی هغه چې د ژوند پورې عمري تقدیر دی، د ژوند سره ټول ژوند سره تعلق ساتي. او هغه چې کله ماشوم د مور په خېټه کې 4 میاشتو شي نو بیا یو ملک الله راولیږي او هغه ته امر وشي په هغه کې د ساه اچولو، رزق یې ولیکلی شي، بدبخته به خوشبخته به عمل هر څه یې ولیکلی شي او عمر یې ولیکلی شي. یو تقدیر دی ازلي، پخوانی، د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلی شي. نو څو قسمونه شو؟ 4.